څومره ونیم د نجیب ترکي په اړه. نجیب جان د میراثیانو له لاسه په خپل 6 کلن کرکټ کې یوازې 12 شلاورزي او یوه ورځنۍ لوبه وکړه، په داسې حال کې چې لوړ قد او ستر شاټونه یې له ځان سره لرل. نجیب ترکي چې د شلاورزو سیالیو یو بهترین لوبغاړی و، په کورني کرکټ کې تر ځلېدو وروسته په 2014 کال نړیوال شلاورز جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره لومړنۍ سیالي ترسره کړه. نجیب په افغان ملي لوبډله کې 12 شلاورز سیالۍ ترسره کړي چې ټول یې 258 منډې 21.5 اوسط سره په 122.8 سټرایک سره ترسره کړي دي. د ترکي تر ټولو ښه لوبه د آیرلینډ پر وړاندې په 2018 کال کې د 90 منډو کول دي چې په هماغه سیالۍ کې د لوبې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و او خپل کریر یوازینۍ نیمه سلیزه هم پکې وهلې وه.